د هو تاسو د سټوري دی اپشن ته وګورئ د چې کله هم په دی پلس آیکن باندې کلیک کو نو زموږ سره د ګیلري ټول ډیټا راخلاص شي. اوس کې کوم موبایل چې موږ ځان سره په کور کې یوز کوو، کوم موبایل چې د کور د استعمال موبایل په هغه کې څه وشي چې سره ماشومان سره نه پوهه ماشومان د موبایل راواخلي او دا سیو کې چې په دی پلس باندې آیکن باندې کلیک وکړي او دلته راګیل له کوم ډیټا چې راشي دا اپلوډ کیسه سټوري ته اپلوډ کی دا سم سو واقعي ولیدي سو د قصې مولیدي چې هغه داسې وشوي نو په دی وجه زه دا ویډیو جوړوم چې څنګه موږ کوو چې د سټوري د اپشن په خپل فیسبوک کې بند کو چې څنګه زموږ کڅوک ماشومان د موبایل لوالي د کور موبایل وي او هغه د سټوري اپلوډ هم کې خو خلکو ته نشو کیږي نو په دی وجه زموږ د پرایویسي خیال وساتل شي. نو طریقه سره ټول خایم خپل ملګرو سره مخکې شریک کړئ، ویډیو را سره لایک کړئ. ټول نه پیره تاسو داسې وکړئ دلته ما سره سکرین ریکارډینګ ته دیږي کې اوس ګوري دلته به زه راشم په دې ځای به داسې کلیک وکړم دی خو تاسو ګورئ دي چې دلته دا کوم د پروفایل د آیکن چې دی زه په دې باندې داسې ساته کلیک وکړم. اوس په دې ما کلیک وکړم اوس دلته ګورئ ما سره سیټینګ راغی دا سیټینګ چې کوم دی دا به موږ دلته یو سیټینګ کوو کسټم بیا به راشم دلته کې ګورئ موږ سره آپشن راځي پرایویسي شارټ کټ نو زه پرایویسي شارټ کټ باندې کلیک وکړم داسې یو ځل پرایویسي شارټ کټ باندې کلیک کوم ما سره دا پیج را خلاص شو. اوس ګورئ دلته څه وکم دلته به راشم داسې کته به راشم سکرول ډاون وکم لاندې به را خلاص شم دلته بیا وګورم دلته بیا مثلا بل اپشن د سره خلاص شي سی مور پرایویسي سیټینګز نو په سی مور پرایویسي سیټینګز باندې به زه کلیک وکم. ګورئ اوس په سی مور پرایویسي سیټینګ باندې ما کلیک وکم. اوس دلته کې ګورئ دلته کې بس ما سره کوم د سیټینګ چې دی دا موږ په دې کې کوو ځان سره د ځګلان د وساسو ګورئ د وسل تلان دی راشم د پاس ماته لګي هو کین سی یور فیوچر پوسټ بیا ګورئ هو کین سی دی پیپل پیج اینڈ لیست یو فالو د لاندې به تاسو ګورئ دی اپشن لاندې شي دا ګورئ د ریل نمبر دی بر اپشن تاسو ګورئ هو کین سی یور سټوریز دا اپشن دی هغه کوم سیټینګ چل دی د سټوریانو هغه موږ دی نه کوم نو په دې به زه کلیک وکم دا څو ګورئ سټوري پرایویسي زم کومه د سټوري پرایویسي چې هغه ما سره اوپن شو دا به دی کې دی فرست اپشن تاسو ګورئ پبلک دا تاسو سره په دی پبلک اپشن کې دویم اپشن تاسو سره کې پرنٹ نو په پبلک کې سره سټوري هر کس کتر شي څونه فیسبوک یوزر چې ټول کته شي که پرنٹ کې شي نو صرف تاسو کوم پرنٹ دی پرنٹ لیست کې هغه کته شي. اوس دلته ګلان دی وګورئ نو که بیا هم سټوري سو اپلوډ کې پته کې نو تاسو په پرنٹ کې وسونه خلک خپل کته شي په پرنٹ کې په فیسبوک کې هر یو کس صرف هم سره خاص پرنٹ خو نه وي نو مو به سو کوم تر شو دلته کې ځان به کسٹم سیټینګ وګو نو دغه اپشن دلته کې نشته چې موږ سټوري مکمل ختم کوو موږ څه کوو ځان به کسٹم سیټینګ کوو څنګه به ګورئ دلته کې په دې کسٹم به زده کلیک کوم په دې کسٹم اپشن دا ما زده کلیک کوم پرنٹ لیست ما سره ټول خلاص شو ما چې سونه پرنٹ دی 5000 اټول تر خلاص شو سب وسو کم په دې کې د خپل کور د یو کس پتا سو ګورئ مطلب تاسو ورور وي ایس بل سو کې د خپل کور کس بل ته کې صرف ایډ کې لکه فار ایگزامپل د سما سبسکرایب کې راغله دی اپشن ته ګورئ سلیمان خان زما ورور دی ما سره د کور موبایل چې تاسو پای کې خپل نمبر کما یا خپل کم آی ډی چې تاسو خپل یا تاسو د بل ورور د چې خپل آی ډی راوالي دلته به سرچ کې د سرچ په کې تاسو بغل ته کې راځي د سرچ په کې دي په دې ځای نو ما سره ته کې ما سرچ کوم ګوره ما سره خپل رور راغی زه به داسې کوم دا به داسې دې نه مارک کوم داسې مارک وکم دا مارک شو اوس بس وکم د سټینګ ته ګوره بیک شم دلته وګورئ نو دا اوس د پبلک نم اپشن لاړ د پرنٹ نم لاړ اوس په کسٹم کې وګورئ دلته کې زما سره غنیم راغی سلیمان خان صرف اډ نو اوس ګوره زه دلته کې بیک راشم کنه دلته کې مکمل سټوري ګور اپډیټینګ سټینګ زما سره سیو شو ګورئ زه واپس چیک کوم چې سیټینګ سیو شوی دی کنه دی نو ګورئ زه پرایویسي سیټینګ ته واپس راځم چې ما سیټینګ واقعي سیو شوی دی کنه دی نو سیو شوی دی ګورئ ټول درې شوي دي بس دا کسٹم سیټینګ ما سره شوی دی. اوس غزل ته واپس راشم دلته بیک شم او فیسبوک سټوري ته راشم که دلته زه د پلس آیکن باندې کلیک کوم او سټوري اپلوډ کوم سم اپلوډ کوم دغه یو ورور چې مخبل لګولې صرف بدغه ته شو کیږي دینه علاوه دغه سټوري به هیڅ هم نشي کته نو په دیو چې تاسو د کور کوم موبایل چې اگر واخلې پای کې صرف خپل آیډیو لګوي یا به خپل د ورور آیډیو لګوي نو که چرته کې دغه موبایل څوک راخلي او په تیر کې هم سټوري اپلوډ کوي سټوري دلته خلاصوي نو صرف تاسو تخکاری اغه نور خلکو ته منخ کاری دا څه ډیر معمولی ده چې خلکو نو په غلطۍ کې اپلوډ شو ډیر مرګري معمولی ده په دیو جما دا ویډیو جوړ کړل خپل مرګرو سم شیر کړئ او ویډیو سره لایک کړئ ان شاء الله ملاقات پکې په بل نوې ویډیو کې د الله پامان.